دوستانو یوه ډیره عبرتناکه او عجیبه واقعه مخې ته راغلې ده چې په پیښور کې یوه ښځه لیډرینګ هسپتال ته راغلې ده چې د پیښور ډیر لوی هسپتال دی او هلته یې د خپل سر اکسرې کوله چې پکې لیدل شوي دي چې په سر کې میخ وهل شوی دی. د ډاکټرانو په معلومات کولو معلومه شوې ده چې دغه ښځې پیر ته ویلي چې زما نارینه اولاد نشته، نو هغه ورته د علاج په عرض باندې په سر کې میخ وهلی چې دې سره په ستا نارینه اولاد پیدا شي. نو دوستانو دغه ټول معلومات در سره په ویډیو کې شریکوم، ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ چې د ټولو معلوماتو نه خبر شئ. کوم ملګري چې زموږ په چینل کې نوي دي او زموږ چینل یې نه سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلې نشان ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې درته په اسانه در ورسي. سلامونه دوستانو، دغه واقعه چې څو ورځې مخکې په پیښور کې مخې ته راغلې ده او دغه ښځه په زخمي حالات کې هسپتال ته راغلې ده ځکه چې د درد او تکلیف برداشت یې نشو کولی او نو څومره زیات تکلیف لري که چېرې د انسان یو ځای لږ شانتي زخمي شي نو د هغې تکلیف ته دې وګوري. نو ډاکټرانو د دغې ښځې علاج هم شروع کړی دی او دغه ښځه وایي چې زه صرف په دې لالچ کې راغلی وم چې ما ته الله پاک نارینه اولاد راکړي، نو لا هم دې لپاره ما هر څه ته غاړه کېښوده. ملګرو اوس له دې ښځې علاج هم شروع دی، خو ټولو هغو سړو ته وایم چې کوم د ښځو نه لورګانې نه غواړي او غواړي چې زامن پیدا شي او بار بار د ښځو نه همدا مطالبه کوي او ښځې په دې خبرو سره ذهني بیماروي، نو هغوی ته پکار دي چې هیڅکله هم داسې کار ونه کړي ځکه چې لور او زوی ورکول دا د الله تعالی ورکړه ده. هیڅکله هم په ښځو باندې داسې ظلم نه دي کول پکار چې هغوی د لوڼو د راوړلو په باره کې د وهلو ټکولو او ظلم کار شي. دوستانو دا زموږ نننۍ ویډیو چې در سره مو شریکه کړه، که ویډیو مو خوښه شوي وي لایک یا شیر کړئ، چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. مننه کوم چې ویډیو مو سره تر اخره پورې وکتله او د بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.